خپل فیسبوک لا ګوره پردي تصویر ته څومره ګوري یو پردي زنانه په دلار باندې تیریږي ته وګوره ته څومره غیله ګوري او دا په خپل ځان باندې ظلم دی امام الشرح المالکی لیکلي د آیت په تشریح کې ولا تقربوا الزنا زنا له نږدې کېږئ ما هلته به واقع لیکلې ده یو کس چې دا ډېره حسینه لور وه وی هغې په زیوراتو باندې آباده کړه یو بلې مشرې زنانه یې په لاس باندې ورکړه فرض کړه جلال آباد دا کار دی وی دا په دې کار باندې ګرځوه چې کم نوجوان کم حرکت د دې سره کوو ته به مقابله نه کوي فقط صرف به مال آخر کې کارګزاري ووایه هر چا به چې کته نو سر به کته ساتو خو چې کله کور له داخليږي په دې وخت کې نوجوان ته غاړه واخسته یو طرف او بل طرف یې خپل کړه او نور خوشي کړله سړی له کارګزاري ویلې وې د شکار دی هغه د سترګو نه وښ کلاړي وې ما په ټول عمر کې د پردي زنانو سره د شکار کړو الله زما د لور نه هغه انتقام واخیست دا موږ په خپل خويندو باندې ظلم کوو په خپل لورانو امام قرطبي رحمه الله واسطه ذکر کړی دی امام ابن قیم رحمه الله ذکر کړی دی امام احمد صاحب ذکر کړی دی حتی چې وسړی غلط لاس ته چا په طرف باندې وګتی تر وسو پورې کال پورې ولې نه الله ستاسو په خاندان کې رښتیا سوچ پیدا کړي چې دغه انتقام ورنه الله عز وجل والی کوم باندې چرته خپل خور مور لور عزت ګرانی موږ به چرته بل چرته ونه ګورو حدیث کې راځي وړاندې زمانہ کې وسنانا دیو سړی سره د سره تعلق راغی اراده دا مطالبه رسینه ته وکړه غي ځان ساتو پیکه دا امتحان پیراغه غو باندې قد سالی لاله دا سړی چې و مالدار هغه کزه ورته رااله وی مال به روپۍ راکې قرض وې در به کوم په دې مناسبت چې ما خواهش ته پوره کی پیکه دا ضرورت و چې شهیدا پیسې شګل ورکړي اراده دا و چې خواهش ته پوره کم هغه کزه ورته چې اتق الله الله نه ویریګا پر دې امانت مزه کوا نو په دې وخت کې په دې سړی باندې روب راغی رب ور باندې راغی رب العالمین د رضا په خاطر تیر اوچت شو او هغه ټول مال دې کجره پرې خو دو ما ته وګوره ګناه سره څومره واقع شي څومره مزان ساتلې پښتانیو متل کې وی پچو تر هغه وخت شي خرج وکنه پیخه موت له زنا پیدا کیږي نه موت له قتل پیدا کیږي نه موت له رشوت پیدا کیږي نه اول دی ونه سبد نظری کې خپل فیسبوک لا ګوره پر دې تصویر